د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې افسر افغان دا مهال د بلو واټر کالام نه تاسو سره حاضر یم. بلو واټر د مین کالام ښار نه په 4 کیلومتره فاصله باندې واقعه د سیلانیانو د راښکلو دپاره یو ډېر ښایسته سپاټ دی. دلته په سوونو سیلانیان د روزانه په بنیاد باندې راځي. دلته په بلو واټر کې راسره یو وړوکی خاص سیلګری ناست دی، ټورسټ دی چې په کیمره کې به په نظر راځي او که نه زه په دې اوبو کې د یخ نه هم ستړی شوم. زویا ټاټه وکړه، ټاټه وکړه، چپه ورلړه که چپه، آها چپه ورلړه که او دغه وکړه. ستا څه نوم دی؟ بیدله بل در کومه غټ دله در کومه نوم دې څه دی؟ دا خورمه نوم دې څه دی؟ نوم اپاتې. او ته چېرته راغلی؟ نمم نه دی؟ چېرته راغلی؟ چکر له راغلی. خوشحاله یې دلته؟ اوبو کې د ټوپونه ووال؟ سکول سبق وې؟ سویم کې قدرمنو دی زما نه د مایک خوري خو مخکې د دې نه چې دی مایک وخوري دا ام وله ورکومه. ته ام وخوره، یو چپه ورلړه که چپه چپه ټاټه ورته هم وکړه، ټاټه چپه ور ووله. شاباسي. قدرمنو د دې والد محترم را سره هم ناست دی. وروره تاسو له چېرته نه راغلي؟ زه پېښور نه راغلی یم. کیمرې ته به لږ ګورو. پېښور نه راغلی؟ او جی. نو دا راته ووایه چې بلو واټر درته چا وښود، دا ځای خو لږ لرې هم دی، دلته څنګه رالي؟ ورور زه خو تقریبا د 15-16 سال نه د کالام ته راځم. او بلو واټر دې پکې کله ډسکور کو؟ زه د هغه ټایم نه بلو واټر ته راځم. خو زما د موډن په نسبت بلو واټر ډېر خوښ دی. موډن نه بلو واټر ډېر بلو واټر ښه خو د موډن تقریبا 4-5 غنټې لاره ده، ډېره خرابه. صحیح ده. او د دې دا لار او دا روډ څنګه دی؟ د دې لاره خرابه ده ډېره، خو د هغې په نسبت سفر کم دی. د موډن په نسبت لاره کمه ده. مطلب دا چې د اوښونه لږ را دې خوا شي، د نیمې غنټې لار ده، خو روډ خراب دی، خو لار ټایم لږ. یوازې راغلی که فیملي ده؟ ما سره فیملي د ملګري دي را سره، او فیملي د هغه سر کې ګاډی ولاړ دی، باربیکیو پروګرام. د دې ځای د ټولو نه مشهوره خبره څنګه چې د نوم نه واضحه ده هغه بلو واټر دی. دا اوبه تاسو کتلی شئ ګیر چاپیره دا بیخي تک شنې دي. بلو واټر مطلب چې د اسمان په رنګ باندې څنګه وي هغه دا اوبه دي. دا دومره یخې دي چې دا مهال صرف ما ته اندازه لګي چې زه په دې اوبو کې ولاړ یم. یوه خبره به زه په دې ځای کې ارومرو کول غواړم که موږ دا هیواد یا زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب سنجیده وي او ټوریزم انډسټري ډیولپ کول غواړي، نو په کالام کې دغه بلو واټر چې په 4 کیلومتره فاصله د مین کالام سټي نه واقع دی. د دې نه مخکې بیا اندراب جیل راځي. هغه د خپل نوعیت یو ډېر شاهکار یو ډېر نایاب جیل دی. بیا په تیره یوه غوښتنه چې د دې ځای لینک روډز چې دي هغه که مهوډن ته دی، هغه که بلو واټر ته دی، یا هغه که بیا اندراب جیل ته دی. دغه روډونه د نشت برابر دي. عام ګاډي دلته نشي راختی. 4x4 ګاډي به راځي. که چېرته حکومت وخت غواړي چې د دې ځای خلک کم چې د 2008 او 9 طالبانایزیشن وهلی دي، بیا د 2010 سیلاب وهلی دي، بیا اوس کووډ-19 وهل، نو که موږ غواړو چې دا ځای اکنامیکلی موږ بوسټ کو، د دې ځای اقتصاد موږ مضبوط کو، موږ به د دې ځای په ټوریزم باندې فوکس کوو. دا علاقه ډېره پرامنه ده. د دې ځای خلک ډېر زیات فرینډلی دي. ټورسټ دلته خفه نه دي، یریږي نه. دا ډېر فیمس ځای چې هر سړی وایي چې کالام کې یخنیم ده او موسم هم ښه ده. او بله خبره ده چې موږ د شپې ناوخته ناوخته پوره ګرځو، نه هېڅ مسله نشته، نه څوک ډزې کوي، نه څوک تمانچې وړي، نه څوک جنګ جګړې خوښوي، بلکې پوره امن ځای ده. هېڅ قسمه څه مسله نشته. بس بله خبره ده چې لارې دي لږ اوږدې دي، خیر پیدل مزل هم پکې دغه هم پکې، خو ښکلا یې ډېره ده. اوس راسره د مردان د سیمې یو ورور ولاړ دی. دی د خپل پوره فیملي سره راغلی دی. څنګه چې زه بیا وایم دغه فیملي سره که موږ راشو د دې ایغ په نیغه زموږ د ماشومانو په ذهن باندې اثر وي، د دې زموږ په کور باندې اثر وي. دغه رور به پوښتو وروره د فیملي سره د مردان نه راغلی، نو دا سوچ دې څنګه وکړو؟ اکثر خو موږ د فیملي سره نه ګرځو، یوازې ګرځېده خوښو. یاره خبره داسې ده جي چې یوازې خو موږ ډېرې پیرې راغلي یو، نو موږ وایو چې اوس د خپلو وړو له ماشومانو له د دیم ذهن لږ دغه شي کولو شي او دا دنیا وویني. یوازې دا خو نه ده چې ګنې بس کور کې به ناست یو د کور کارونه او د کور اخوا دېخوا، چې داسې دا غریزې علاقې دا سیندونه د ښکلا د دې ځای دا چې دا وویني، نو په دغه باندې ماشومانو باندې ښه اثر پرېوځي، ذهن یې کولو شي. دغه شان زنانو باندې هم چې کوم دی نو اثر پرېوځي او ذهن یې کولو شي.
او خوشحالي مطلب دا دی چې یوازې مونږ سړو له نه دي پکار دا ده چې زنانو له هم داسې شان انټرټینمنټ ورکړو او دوی هم دا دنیا وویني. فوډ سپاټ څوک چې اشفاق نومې زمونږ یو ډېر خوږ ملګری دی هغه د دې اونر دی د بهر دنیا نه راغلی دی او دلته خپل د وطن خپل د خلکو خدمت کول غواړي د ده دغه فوډز څه دي د دې ځای معیار او کوالټي څه ده په دغه هر څه باندې اشفاق صاحب په خپله خبره کوي. جی اشفاق صاحب دلته زموږ څه فکس مینیو نشته خو موږ مطلب خپل کسټمرز ته ګورو کسټمایز مینیو تیارو خو موږ دا دغه ورکو یقیندیانې ورکو کوم چې دلته فوډ تیارېږي نو هغه د های کوالټي فوډ تیارېږي موږ پلاو تیارو حلیم تیارو نهاري تیارو هغې نه علاوه کړایي او سپیشالټي زموږ دا ده چې موږ ټراوټ تیارو کوم ټراوټ چې موږ طریقه باندې تیارو نو پای کې ګرلډ فرایډ او کوشش دا کوو چې ښه نه ښه انګریډینټ استعمال کوو خپل ټراوټ چې فرای کوم نو هغه اولیو آیل کې چې دی هغې کې د هغې میرینیشن تیارو د هغې نه علاوه کوشش یو دا دی چې ښه سروسز دلته خلکو له ورکو او صفایي ډېر زیات خیال وساتو. صحیح. اشفاق صاحب پر روان وخت کې تاسو څه ارادې لرئ دغه ستاسو چې کوم دا فوډ سپاټ هوټل دی دا به کوم ځای ته رسوئ؟ نه انشاءالله تعالی زموږ اراده دا ده دې باندې موږ یو 4 سټار هوټل جوړو په هغې کې به اکوموډیشن وي په هغې کې به زموږ پراپر یو سټیک هاوس وي د هغې نه علاوه زموږ یو فاین ډایننګ ریسټورانټ دی په پلین کې او کوشش دا لرو چې موږ به دلته یو ریکریشنل پارک جوړو چې هغه به هم واټر پارک وي هم د وړو لپاره به او ډېر ښه اکټیویټیز به پکې خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ځای روډونه دلته هوټلز جوړ شي دلته باقاعده ای ټکټنګ چې کومه سلسله ده چې خلک آنلاین ټکټ اخلي او دلته راتلی شي دغه سهولیات اوس هم اړتیا لري اوس هم دغه سیمه دغه ښکلا دا ځنګلې دا اوبه دا نښترې سترګې په لار دي چې حکومت وقف به د دې دپاره څه کوي.